خشک اغلاق نه مراد خشک ده. د خشک په وخت کې طلاق، د کرهې چې څوک د مجبوره کې په طلاق، او د نشي په وخت کې طلاق واقع کیږي که نه. دا نور ائمه وی په دغه یو وخت کې طلاق نه واقع کیږي. ولې طلاق او د دا نور ډیرو امورو مدار په نیت ده. دلته نیت نه وي، په اختیار ده، دلته اختیار نه وي. خو موږ تفصیل کوو. خشکه درې قسمه ده. یو قسم خشکه په دغه انداز ده چې یو چاته دومره خشکه ورشي چې خپله خشکه ښه کنترولوی شي، الفاظ کنترولوی شي، ویل کنترولوی شي، یعنې ځان یې په اختیار کې وي. په داسې وخت کې طلاق اتفاقي ده واقع کیږي. او یو هغه خشکه ده چې سړي ته خشکه ورغله، دغه خشکه داسې حد ته ورسېده چې په زړه کې ښه پوهېږي، اختیار وي، خو کنترول دې ځان نشي کړی. با چې خشکه ورغله کنځاوې کوه، پچ و رد ویې ښه بد کوه، ځان نشي کنترولولی، نور پوهېږي. یو دا وخت ده. یو هغه وخت ده چې خشکې داسې حد ته ورسېږي په ځان نه پوهېږي چې زه څه ویایم. نو په هغه صورت کې چې خشکې داسې حد ته ورسېږي لکه دا د بعضې فشاریانو چې مځکه او اسمان هم نه پېژني، په هېڅ هم نه پوهېږي چې څه یې ویلې، په دغه وخت کې طلاق نه ده واقع. او هغه اول مرحله د خشکې کې اتفاقي ده چې واقع ده. مرحله د خلاف ده، د مابین ځای ده. یوه طرف ته لږ څه د واک نه وتلی د خوله نشي کنترولولی، بل طرف ته په زړه کې ښه بیدار ده، په خپلو خبرو پوهېږي. دوی ویې طلاق نه ده واقع، موږ یې په دغه وخت کې واقع ده. دوم کرهه، چا څوک مجبور وکړه په طلاق، دوی ویې چې د دغه سړي اختیار نشته نو طلاق نه ده واقع. نیت خو د طلاق نه ده، خو مجبوره ده. موږ یې چې نه، اختیار شته، رضا نشته. یا ښځه طلاقه که یا دې وژنم، دی په خپله خوښه او په خپل اختیار طلاق الفاظ ویایي، ځان بچ کوي. اختیار شته که نشته؟ خو رضایت نشته، په موجب د دغه الفاظو راضي نه ده، د ښځې په طلاق راضي نه ده. او طلاق رضا نه غواړي، اختیار غواړي چې په خپله خوښه دې دا الفاظ وویلې، ولو که دې په ټوکه وویلې، د ټوکې په وخت کې هم په موجب راضي وي. خو ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. طلاق عتاق نکاح خو د دغه قبیلې نه دي. نو طلاق په کرهې په وخت کې هم واقع کېږي. اختیار شته، رضا نشته. او طلاق رضا نه غواړي، اختیار غواړي. دا الفاظ خو دی په خپله خوښه ویایي. دریم سکران، نیشه چا کړې ده. دوی وایي چې نشهیي الفاظو ته اعتبار نشته. لکه هغه حضرت حمزه واقعه چې مخکې موږ تاسې ویلې وه چې د حضرت علي صاحب اوښان یې کړي وو چې نبي علیه السلام ته څه خبرې وکړه، دی په شا شو چې دا خو نیشه ده. موږ یې نیشه دوه قسمه ده. یو د ضرورت نیشه ده، یو د اختیار نیشه ده. د ضرورت نیشه لکه دا ډاکټران چې مریض اپریشن کوي نیشه ورکړي. اوس دغه مریض د خپل ځان اختیار نه لري، خو کله د طلاق الفاظ د خولې نه وځي، د دغه نیشې په حال کې دا طلاق نه ده واقع. یو دا ده چې سړي شراب چښلي دي، د شرابو نه مسته، په ځان نه پوهېږي، طلاق یې واقع که موږ یې واقع ده زجرن چې نور خلک هم ځکه بیا شرابو نه منع وکړي. سبا به ما هم شراب چښلي یو، په ځان به نه پوهېږم، ښځه به مې طلاقه کړي. چې د معصیت د وجې نه نیشه وي، هغه طلاق واقع ده. خو که د مجبوریت د وجې نه وي، لکه دغه د اپریشنو په وخت کې چې ستنې د نشې ورکول کېږي، بیا که د نشې په حال کې خبرې شروع کړې او په خبرو کې طلاق واچوه، طلاق نه واقع کېږي. بل دوم ځای مهم کې دا ده، د هر قوم طلاق په خپله ژبه معتبر ده. د خلکو دستور وي. بعضې خلکو طلاق موږ ته راغلي پوښتنې ته، ښځې ته چې خوشکه ورشي 3 تیږې راواخلي، 1 2 3. طلاق الفاظ نه ویایي. په دغه طریقه د طلاق کړي دی. څوک په بل الفاظ، هر قوم خپل رواج معتبر ده چې طلاق په کوم لفظ په دې کې مشهور و، په هغه لفظ باندې بیا طلاق واقع کېږي.